کنه دا داسې نسته دی نور څه نه ویم خدایه خدایه خپل پې پیدا کړي او خدایه خپل پې لګیا کړي دا زما ژوند دی زوی نه چې واده وکړې د زوی نه خو بیا بل غوټ کافر نه وي جنیه خدا دې میرا ته که راوځه راوځه راشئ دا لوښې لرګې وینځئ به چړه خدای دې کامیاب ښه برابر یم په دې کې بله ښځه راننوځي جاسې څه وګورې زر د وخت کې مخکې الله یا برندارې په خیر رالې خدا دې مخه بچوې الله دې ژوندی کړه راځه برندارې دې راځه دی خوا راځه کښېنه هغه سره کښېني ای برندارې دې دغه ده عملې دا ډېر وخت نه وي ناجوړه دی که بچوړه دغه ده ناجوړه به یو بل کار خوښه ده جوړوته نه شومه هغه جنۍ دې څنګه ده اوس که برندارې وي په جنۍ خو دې الله د شین اسمان کاڼی را خلاص کړي او ګوره دی لوښو لرګو ته مه چاټ وبړنګه والله چغې وباسمه بیا خلک وایي خواښې ناکاره ده هغه ورته وایي بچوړې راکام کوه دا جنۍ خو چې راغله شو دا خو نه دی زوی په سترګو یي بس الله دې به داسې زامن هم جاروګۍ رابلې دغه د هغه زوی به مې کله ناکله په ټلیفانه خبرې کولې چې اوس خدا خبر چې د جنۍ والا په خوله کې ته ګوته ووهله دا دویم هفته هلک ټلیفون هم نه کوي په دې کې هغه انګورې راشي که نه چې ته بیبي څه چل دی هغه ټلیفون کړلی نو په ما ستم در را خلاصوئ خدای ښځې هغه یې خاوند خپل جوړ کوئ نه بیبي هغه وایي چې دغه د اختر د دې جنکو نه به 1000 روپۍ ورکړي او 15000 روپۍ به دا جیله ورکړي په دې کې چې بیا چې لږ دغه شي غلي شوي وایي او نورې څه وې دغه د هغه وایي چې دا 20000 روپۍ به مور له ورکړي دا یې پاکه خو دې ته به څه ضرورت و هغه خو دا د کار نشکې بیا د میاشتې ده هغه ورته وایي ای به بیبي چې څه کار به وکړي چې دا پیسې به په قرضو کې ورکړو الله نه جانې خدای دې میراته کړه خدای دې میراته کړه هلک ناکاره دی مسافر دی بیا به خفه شي ته بس چې دغه پیسې بس راوړه او دغه ده نه به زه به اخلم بیا به په ټلیفانه خبرې وکړم چې نه به رالېږي په دې کې نس هغه ورته وایي هغه جنۍ ورته وایي بیبي ځم چې دا لوښي وینځم نه نه بچوړې ته مینځه ځه لا بله به راپاڅومه ته ځه ته ناجوړه یې دغه ده ته سمله ځه خو دا پیسې ما نه وړو ته ځه به انتظار کې خدایه دا چې د افسر په کټ کې پروت دی ورته وایي خدای دې پیر خو واچه د کافر لور چې د پیچو دې واورېده نو واچه هغه ناجوړه شوه چې تر اوسه پورې چغې ویستې چې راپاڅه دا الله دې راټول که پاسدارونه لکه څنګه چې راټولې د ستا وس د ښځو په کار کې څه کار دی هغه ورته وایي په خدای غوږه پاڅون نه واچه څوک چلې سره خو د کافر لور ته خو راپاسه په خدای لکن که څه به نسته د باندې داسې دې واغېږم دا سبا په غېږ کې یو بل پروت دی الله دې په جبه چاړه که یو خو تا وخوړمه خدایه لیونی شومه